زي ما راشوا محافظه كده رسول الله مبارك بدون بيجني رسول الله مبارك شنو شان دي رسول الله مبارك راشا چدوي بيجنو معرفت رسول الله مبارك کوي خلق ته حسن کوي چې دا شاو دا نشا مونږ وایو چې دا خدای درانه چې دا چا سرداري راځي موږ تاسو پیغمبر اسلام مبارک वो क्या शायद फरमाई खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाई कौन कायनात का खुदा पाक रजा वाली और खुदा पाक पैगंबर में सलाम रजा वाली जो खुदा पाक रजा वाली अल्लाह फरमाई वरसब कोई हकीम कलाम को पता या रसूल अल्लाह के सलाम जल्द تاسو په راځي کې امام رازي سے مبارک دی او کې امام دی لیکلي دي ساکینی روایت کې شوم به په قرآن کې درام دی دي امام رازي سے فرمایي دې آیات کې کله راځي امام رازي سے لیکلي دي چې نبی پاک علیه السلام مبارک ته خدای پاک فرمایي چې محبوبا دنیا صبر تا کومه چې تاسو په راځي شي رسول الله مبارک ته صبر نشي الله هغه وخت پر راځي چې صبر زمان ټول مکان جنت لكن فرمائي محبوبة دام سرواده جستاقو لمنك ومكان محترم زول الصلاة والسلام مبارك كل المكان سلام سمر نبينا الجليل سمر الخير سلام الله رسول الله مبارك سمر مينا محبت كرده وقال جليس الماوستم رسول الله مبارك يادكو مينا محبت او داس يادكو شهر هر ورسو هر مانزم بعد وهر لحظة رسول الله مبارك بندي درود و سلام و الحمدلله ثم الحمدلله صاحبان مبارکان برکت گئی چې څومره اغیاز زیاتېږي اعتراض کوونکي زیاتېږي په میلاد باندې ګوته اوچتوونکي خلک زیاتېږي بل طرف ته عاشقان د مصطفی علیه السلام زیاتېږي میلادونه ورسره زیاتېږي و ټول کائنات دا راوچت شي او وایي چې میلاد بندېږي نه رسول الله مبارک شان هغه راکمېږي نه رسول الله مبارک شان دور محمد ارکیمه روان دی او الله ورته فرمایي محبوبه وللآخرة خير لك من الأولى يا رسول الله عليه السلام ستار روان محمد اولونه ډېر بهتر دي او دا الله دا چې موږ تاسو میلادونه کوو الحمدلله ورځ په ورځ میلادونه زیاتېږي عاشقان زیاتېږي درودیان زیاتېږي دا د دغه آیات مصداق ګرځېدلي دي الله ورسره وعده کړې ده محبوبه راروان محمد اولني محمد ډېر بهتر وي او الحمدلله راروان وخت کې وروستني وخت کې رب لا یزال وعده په موسته باندې پوره کړې ده چې موسته په خرو باندې درود د مصطفی علیه السلام جاري دی رب لا یزال د قرآن وعده محبوب علیه السلام مبارک سره زموږ او ستاسو باندې پوره کړې ده چې موږ او تاسو په آخر زمانه کې راوستو او په رسول الله مبارک باندې درودونه وایو یادونه کوو رب لا یزال دی دغه نبي پاک علیه السلام مبارک سره چې موږ او تاسو مینه محبت نورې سوا کې وکړي پوره دا دعا کومه چې خدای موږ په رسول الله مبارک سره ډېره مینه ده او دا ټول عاشقان راغلي دي خدای دې ټول عاشقانو ته په ژوند کې یو ځل ما په دعا باندې مدینې منورې خاط وښایي امین دې ووایو یو ځل دې دغه راشي که نه بس ټولې دانا ته ووایو ته قبلېږي کعبه مبارکه ته قبلېږي او مدینه منوره ته قبلېږي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ما زیارت ته راغی من زار قبري وجبت له شفاعتي رسول الله مبارک فرمایي شاه زما د زیارت سلام او زما شفاعت ته واجب شو زه شفاعت کوم جنت ته داخلونه خدای پاک دې شفاعت نصیب کا الله پاک دې کارونه نصیب کا واخر دعوانا